السلام علیکم ګرانو کتونکو ستاسو د بیر اورجا پرشاد درویش یم پروګرام دی ستاسو د خوښي ښکلی مازدیګر امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مونږ په شاعرانو پسې لی په لی کلي په کلي کوڅه په کوڅه ګرځو او هغه شاعران کم چې د سوشل میډیا نه ډېر لرې وي هغې ستاسو په وړاندې راولو په دغه خصه کې نن راغلي یو کاکا صاحب ته په کاکا صاحب کې د یو ډېر زبردست شاعر شاهد کاکا هیل صاحب سره ناست یو د دې غزلې به تاسو ډېرې اورېدلې وي ډېرو سندرغاړو ویلي دي او تر اوسه پورې ډېرو خلکو ته دا پته نشته چې آیا دا شاهد کاکا هیل دی څوک نو نن راغلي یو راځئ چې نیغ په نیغ ورسره ملو شو السلام علیکم استاد جي په دې ښکلي مازدیګر کې درته ستړي مشي او خرکلی وایم وعلیکم السلام الله مو بخښه چې زمونږ غریب خانې ته رالی دا خو جي ستاسو حق او انشاءالله بیا هم راځو استاد جي دا راته وایي چې شاعري د څومره وخت نه کوې یاره جي ما شاعري تقریبا یو 4 کاله خواوشا به شوي چې دا ما شروع نو نور شکر د شاعري مې لکه ډېرو ښو فنکارانو ویلي ده او خپل هم دا مې سوچ ته چې یاره ښه شاعري ساده شاعري او بل دغه معیاري شاعري لکه نن سبا چې کومه شاعري ده دا یو خندا ده یو ګپ دی یو دغه دی نو د دې نه مې خپل هم داسې نفرت دی اکثر چې د شاعري کوم نو داسې شاعري مې مضغو ته راشي چې هغه بل ته عبرت اخیستی شي جنګ جګړې جهالت ته مه کوئ دشمني خو ضلالت ته مه کوئ او دا غیرت نه ده چې رستو پې شرمېږي ډېر ښه دی خو داسې شوي حقیقت ته مه کوئ د کور خلک د هر چا د خندا شي او زما دغو ته منت ته مه کوئ خاورې کې ګلاب ګلاب ځواني خلکه سوچ کوئ او نه کړئ دشمني خلکه ډېر داسې مالداره مې لیدلي دي ډېر داسې مالداره مې لیدلي دي خرڅ کې جیدادونه شي خالي خلکه سوچ کوئ او نه کړئ دشمني خلکه اور د دشمنۍ چې په کم کور کې وي اور د دشمنۍ چې په کم کور کې وي نه به وي دې کور کې خوشحالي خلکه سوچ کوئ او نه کړئ دشمني خلکه او جیل کې بندگی د بندگانو وي جیل کې بندگی د بندگانو وي وکړئ تپوس ته یو قیدي خلکه او وګورئ غزل د کاکا خیل شاید هر غزل د ده وي عبرتي خلکه بل غزل درته ویم ډېر په مینت او په سوال راشه ګله وترسېږه ته د ما په حال راشه ما ته هغه ورځ بیا بیا را یادېږي ما ته هغه ورځ بیا بیا را یادېږي مونږ دواړه زانګېدو به په یو ټال راشه ګله وترسېږه ته د ما په حال راشه بس یو ستا د مینې سوی لیونی یم ستا په مینه کې زنیم په سر او مال راشه او ګله وترسېږه ته د ما په حال راشه ما له دغه هم کافي ده پرې خوشحال یم چې د ووینم جانانه کال په کال راشه کاکا خیل شاید که تا په دیدن موړ کو بیا به ټول عمر په ژوند یم خوشحاله راشه ګله وترسېږه ته د ما په حال راشه ډېر ښه جي نور شعرونه را سره هم شریک کړي ډېره مزه به وکړي دا کلي نه د خلکو د پیغور ازم کلي نه د خلکو د پیغور ازم نن د په جړه د خپله کور ازم نشته د برداشت د ما په تن کې نور زه یم کمزور ستا د زور ازم نن د په جړه د خپله کور ازم خپلو د پردو د پیغورونو شم ځکه وارخطا د دغه تور ازم ګرځي ناقراره کاکا خیل شاید راشه د ما یاره راته ګور ازم او نن د په جړه د خپل ژوند د غمونو سره ګران تیریږي د زړه دردونو سره ګران تیریږي او لیمه مې ډک شي چرایات شراته لیمه مې ډک شي چرایات شراته ستا د یادونو سره ګران تیریږي نن سبا دور د پیسو د یاره نن سبا دور د پیسو د یاره خالی لاسونو سره ګران تیریږي نور به شاید کاکا خیل سو وایم د پیغورونو سره ګران تیریږي ډېر ښه ډېر ښکلی استاد جي ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو خپل قیمتي ټایم مونږ ته راکړو ملګرو یقینا چې دا استاد جي دغه شاعري به ستاسو خوښه شوي وي انشاءالله که زندگی وه په بله مرکه کې به بیا ملاقات کیږي په دې سره مونږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان